بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د قضای حاجت پنځم ادب دا دی چې مونږه استنجا په ګس لاس باندې کوو او د قضای حاجت په وخت کې ښی لاس هغې ځایونو ته نه وړو چې کوم ځایونو کې د ښي لاس د ګنده کېدو او د نجاست احتمالي. په دې سلسله کې سلمان فارسی رضی الله عنه نه یو روایت ذکر کړی دی، امام مسلم رحمت الله علیه، چې فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام مونږه منع کړو دې خبرې نه چې مونږه د بول و بار په ټایم کې قبلې ته مخ کو یا شا کو یا مونږه استنجا وکړو په ښي لاس باندې. دغه شان یو دوه روایت امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی، یو د ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها په روایت سره او یو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په روایت سره، او د هغې دواړو روایاتو خلاصه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام به خپل ښی لاس په هغه کارونو کې استعمالاو چې هغې نه انسان طبعا کرکه نه محسوسوي، لکه خوراک شو، څښاک شو او کپړې اچول شو، ویښته منګزول شو. په داسې کارونو کې به یې د ښي لاس استعمال کاو، او استنجا کول او د دې نه علاوه نور هغه کارونه چې په هغې کې څه نه څه د ګندګۍ احتمالي، نو د هغې دپاره به یې ګس لاس استعمالاو. نو موږ له هم د دې ادب خیال ساتل پکار دي، او چېرته هم ښی لاس په استنجا کې یا نور داسې کارونه چې هغې نه انسان کرکه محسوسوي، لکه پوزه پاکول شو یا د بدن نه څه نجاست او ګندګي لرې کول شو، په داسې کارونو کې مونږه ښی لاس نه استعمالوو، د ګس لاس استعمال کوو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.